د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه چټک توپ اچوونکی نوین الحق د ژوند او کرکټ په اړه ډیر جالب او خوندور معلومات ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. نوین الحق د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان او پیاوړی نیمه چټک توپ اچوونکی دی. نوموړی د 1999 کال د سپټمبر په 23مه نیټه د افغانستان په مرکز کابل کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. خیلاسي نیمه چټک توپ اچوونکی نوین الحق د 2014 کال په سپټمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي لوبډلې ته راستون شوی. نوین الحق د لومړي ځل لپاره فرست کلاس لوبه د 2013 کال احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو د ټورنمنټ پر مهال د کابل زون په ګټه ترسره کړه. د 2013 کال په سپټمبر کې هغه د لومړي پړاو افغانستان پریمیر لیګ لپاره د ننګرهار په لوبډله کې غوره شو. نوین الحق د افغانستان لپاره خپل لومړی نړیواله یو ورځنۍ لوبه د 2014 کال د سپټمبر میاشتې پر 25مه د بنگلادیش پر وړاندې ترسره کړه. هغه د 2014 کال د 19 کلونو څخه د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان ځوانانو له ملي لوبډلې سره مل و. نوین الحق د 2014 کال د 19 کلونو څخه د کم عمره ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې د افغان ځوانانو لوبډل مشر و. دغه کم عمره خو با استعداده لوبغاړي خپل لومړی شل ورځې لوبه د 2018 کال د جنوري میاشتې پر 19مه د نمیبیا خلاف ترسره کړه. د 2018 کال په ډسمبر کې هغه د 2013 کال د 19 کلونو څخه د کم عمرو ځوانانو لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لوبډل مشر و. یو ورځنۍ لوبې نوین الحق د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره یوازې 250 ورځې لوبې ترسره کړي چې په یاده لوبه کې 2 ویکټ ترلاسه کړي. په یوه اوور کې د منډو ورکولو اوسط 6 دی. شل ورځې نړیوالې لوبې نوین الحق د افغانستان لپاره یوازې یوه شل ورځې لوبه ترسره کړې چې هغه یې د روان 2019 کال په سپټمبر میاشت کې د بنگلادیش خلاف ترسره کړه، چیرې چې 2 ویکټې هم ترلاسه کړې. فرست کلاس لوبې توپ اچوونکی نوین الحق په فرست کلاس سیالیو کې 10 لوبې ترسره کړي چې یاد شمېر لوبې کې 11 ویکټې ترلاسه کړي. یوه لوبه کې ښه توپ اچونه د 15 منډو په ورکړې سره د اتو لوبغاړو آوټ کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله سطحه بې جوړې غوره او پیاوړي ورو توپ اچوونکي لري، خو یو څه چې افغان لوبډلې څه ناڅه کمی احساسوي هغه چټک توپ اچونه ده. نو ځکه افغانستان دا مهال د نوین الحق غوندې ځوان او چټک توپ اچوونکو ته سخته اړتیا لري تر څو زیار وباسي او په لوبډله کې خپل پاتې کېده ثابت کړي او کومه وړتیا چې لري هغه نړۍ ته وړاندې کړي. نو دوستانو، تاسو د نوین الحق په هکله څه پوهیږئ؟ لاندې په کمنټ کې را سره ولیکئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.